سلامونه، میرمن خبرونه ته ښه راغلاست. دې خبرونه کې ولې ښځې د نارینه‌و پرتله په ځان کم باور لري؟ ویل شوي دي چې مثلا سړی اول نسل ده او ښځه بیا د سړي دوم نسل ده. نو ځکه زموږ باور هلته تشکیل شوی ده او زموږ په ذهن کې دا ده چې موږ یعنی دوم کس په ټولنه کې اول کس نشو کېدلی. د میندوارۍ لپاره غوره عمر کوم دی؟ بهترین عمر د 15 نه تر 20 کلونو پورې ده، ځکه چې دې کې د سخت امکانات هم ډیر کم دي او تخمي هم ډیر فعال او هورمونونه ډیر فعال دي. او اورو چې څنګه یوې افغانې پیغلې د لومړي ځل لپاره د افغانستان ملي سرود د اوپرا په بڼه ویلی دی. جوړ تازه، زه شازیه حیا یم. میرمن خبرونه کې نور جالب مطالب هم درته لرو، نو هیله ده تر پایه ما سره پاتې شي. پیل په روانې اونۍ کې د ښځو اړوند څو مهم خبرونه. په افغانستان کې د طالبانو د حج، ارشاد او اوقاف وزارت وایي مهر د واده شوې ښځې حق دی او ولور اخیستل شرعي جواز نه لري. یاد وزارت په دې تړاو د جوماتونو ملا امامانو ته په استول شوې خطبه کې ټینګار کړی چې مهر یوازې د واده شوې ښځې شرعي حق دی او د میړه په ګډون هیڅوک پکې حق او برخه نه لري. په داسې حال کې چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د ولور کچه تر میلیونونو افغانیو پورې هم رسیږي او د انجلۍ پلارګنۍ یې ژر ترلاسه کوي، خو د ښځو مهر څوک په اسانه نه ورکوي او داسې چلند ورسره کیږي لکه جدي مسله چې نه وي او مازې د نکاح تړلو په وخت کې مطرح کیږي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د بې ځایه شوو کډوالو ډیره برخه ښځې او نجونې دي. دغه سازمان په خبره د زده کړو په ګډون له لومړنیو حقونو د بې برخې کېدو له امله ډیرې ښځې پیژندپاڼې هم نه لري چې له کبله یې له ډیرو بشري مرستو هم پاتې کیږي. د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزې شورا ایران دغه سازمان د ښځو د مقام له کمیسیون څخه ویست. د ملګرو ملتونو په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې داسې یو هیواد له یاد کمیسیون څخه ایستل کیږي. ملګري ملتونه وایي دا پریکړه په ایران کې د ښځو د حقونو د ځپلو په ځانګړې توګه له تیرو 3 میاشتو راهیسې د ښځو د اعتراضونو د ځپلو په غبرګون کې کړې ده. څه باندې 3 میاشتې وړاندې په ایران کې د پولیسو په یو توقیف کې د یوې ځوانې میرمنې مهسا امینی د مړینې او د اجباري حجاب په غبرګون کې دا لاریونونه پیل شول او تر دې دمه دوام لري. د بریټانیا د کورنیو چارو وزارت ویلي پر سړکونو د ښځو جنسي ځورول په جرم وګڼلی شي او ورته به تر 2 کلونو د بند سزا وي. دغه وزارت په خبره پر سړکونو د ښځو تعقیبول، لاره ورته نیول، فحش ویل، د حرکاتو او الفاظو په وسیله د ښځو ګواښل یا ځورول او ورته نور اعمال به جرم وګڼلی شي. د بریټانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا بریورمن ویلي کله چې میرمنې پر سړکونو ګرځي باید د خوندیتوب حس وکړي. په بریټانیا کې د ښځو جنسي ځورول جرم دی، خو اوس پر سړکونو هم د ښځو جنسي ځورول د قانون له مخې جرم وګڼلی شي. په روم کې یو شمېر ښځو کمپاین پیل کړی چې کاتولیکي کلیساو کې د ښځو ته د مشرۍ اجازه ورکړل شي. اوس مهال ښځې اجازه نه لري چې د کاتولیکي کلیساو مشرې شي. په ټوله نړۍ کې تر 1 میلیارډ ډیر کاتولیک عیسویان شته. که څه هم ښځو تل د کلیسا په ژوند کې مهم رول لوبولی دی، خو د کلیساو مشرۍ ته د رسیدو لپاره ورته ډیرې دروازې نه دي پرانیستي. اوس واتیکان کې یوه ډله ښځې لاس په کار شوي چې دا دود مات کړي. دوی وایي د ژوند هره برخه کې باید ښځو ته ورته حقونه ورکړل شي. دا لندن دی، تاسې د BBC پښتو رادیو میرمن خبرونه اورئ. څېړنو ښودلې چې ښځې د نارینه‌و پرتله په ځان کم باور لري، په ځانګړې توګه کاري ماحول او د کار په لومړیو کې. په ګڼو علمي ازموینو کې د ښځو او نارینه‌و پر فعالیت او نظرونو څېړنې شوي. که څه هم دې ازموینو کې د سړو او ښځو فعالیت یو ډول و، خو ښځو په ځان د بې باورۍ له کبله خپل کار او نظرونه کم ګڼل. نو روښانه شوه چې ښځې تر ډېره خپل کار، وړتیاوې او استعداد کم ګڼي. خو ولې؟
د یوې شخصي ادارې کارکوونکې 25 کلنه سلسله صافۍ وایي په کور کې د ښځینه غړو پرتله نارینه‌وو ته لومړیتوب ورکول او د هغوی کار او نظرونه ستایل د دې باعث ګرځېدلی چې د خپله ښوونځي او بیا کاري ماحول کې ځان له نورو کمه وګڼي. کله چې زه د ښوونځي نه فارغه شوم، ما په کور کې خپل کورنۍ غړو ته، پلارجان ته، مورجانې ته، دوی ته وویلې چې زه دغه استعداد په وجود کې لرم او زه کولی شم چې په ټولنه کې کار وکړم، فعالیت وکړم. کله چې ما دغه موضوع له کورنۍ سره شریکه کړه، ټول یو ډول راپورې وخندېدل، ویل چې ته جلۍ، ته چا چولې له کار سره چې دا مکتب دی ویل، ښوونځی دی ویل، بس په کور کېنه. نو زه له ځان سره ډېره خواشینه شوم، یو ډول عجیبه احساس راته پیدا شو. ولې هلکان کولی شي چې په ټولنه کې کار وکړي، زیار وباسي، نو ولې ښځینه‌وو ته دومره په کمه سترګه کتل کېږي؟ د دې ترڅنګ یو ورځ ناسته وم، دا سوچ را سره و چې زه باید لاړه شم او یو ځای کې امتحان ورکړم تر څو هلته کار پیل کړم او کار وکړم. کله چې زه لاړم، زما ترڅنګ نور وروڼه هم راغلي وو د کار په خاطر چې دوی هم دنده واخلي او کار وکړي. په دې ورځ باندې ما د ضعیفۍ یا هم د کمترۍ احساس وکړ چې زه به یې نشم کولی یا به زه هم په ازموینه کې پاتې راشم. کله مې چې ازموینه ورکړه، نو وروسته د هغې نه لاړم کور ته. دا سوچ فکر بیا هم را سره و چې آیا ته به کامیابه شوې او که نه. خو خوشبختانه چې ما ته زنګ راغی او راته وویل چې ته په دغه برخه کې له موږ سره کامیابه یې، کولی شې کار وکړي. بیا ما دا فکر وکړ چې په ټولنه کې چې څنګه ورونه کار کوي، یو ښځینه هم حق لري، هغه هم باید کار وکړي او زحمت وباسي. زه په خپل استعداد باندې ویاړم. ښه، نو ستاسو په نظر داسې نور کوم دلایل دي چې ښځې پر خپل ځان کم باوره کوي؟ په ځان د بې باورۍ بدې اغېزې څه دي؟ پر دې موضوع د بحث لپاره ارواپوهه شمه کټوازی او د ښځو حقونو فعاله لیما شنصب د ټلیفون پر کرښو استودیو ته وصلې دي. تاسې دواړه ښه راغلئ. لومړی پوښتنه به مې له اغلې کټوازی نه وي. اغلې کټوازی، ولې ښځې پر خپل ځان کم باور لري؟ ګوره، دا باورونه هغه وخت جوړېږي کله چې موږ نړۍ ته راځو، بیا زموږ باورونه جوړېږي چې ښه دی او بد دی. نو دا ټولنه موږ ته ښیي چې دا ښه دی او دا بد دی، دا مه کوه، دا ډېر ارزښت لري، دا لږ ارزښت لري. اوس زموږ په ټولنه کې که وګورو، ښځه د دوهم نسل په نظر لیدل کېږي، ځکه د ښځې په ځان باور کم ده. اول که چېرته یو مور امیدواره واوسي، له هغې نه وپوښتل شي چې ته زوی غواړې که لور غواړې، زه مطمئنه یم چې د 90% ښځو د خپله ښځه ده او جواب یې دا ده، غوښتنه یې دا ده، هیله یې دا ده چې هغه یو ماشوم نړۍ ته راوړي. دا ځکه چې کله دا فکر کوي چې زه ماشوم نړۍ ته راوړم، نو زما ارزښت به ډېر سي. دا هغه باورونه دي چې له اوله په موږ کې شکل اخیستی ده او دا یې ویل شوي دي چې مثلا سړی اول نسل ده او ښځه بیا د سړي دوم نسل ده. بل دا چې د ټولنیز ژوند ته که وګورو، همیشه اولویت سړو ته ورکول شوی ده په کورنۍ کې. مثلا کوم حق او حقوق چې ورکول کېږي، که چېرته یو پلار د دې توانایي ولري چې په یو بچی باندې تحصیل وکړي او هغه یو زوی یو لور ولري، زه مطمئنه یم چې هغه به خپل زوی ته اولویت ورکوي او خپل زوی به تحصیلات کوي. مثلا که تاسو د افغاني ټولنې ته وګورئ، کله چې یو ماشوم پیدا کېږي، په دې کې نو هغه خوښۍ چې نیول کېږي، هغه په جلۍ نه نیول کېږي، هغه په هلک نیول کېږي. ولې؟ خو دواړه خدای ته پیدا کړي دي او دواړه یو هستي ده، یو نعمت ده چې خدای پاک درکړی. خو اکثر وخت چې موږ ورته ګورو، دا خوښۍ په جلۍ باندې نه نیول کېږي، په هلک باندې نیول کېږي. او دا د رواني له لحاظه چې څېړنې شوي دي، دغه خوښۍ نیول بیا وروسته چې کله د کورنۍ ورته یادواري کوي چې کله ته زېږېدلی وې، موږ داسې خوښۍ نیولی و، دا د په ذهن کې ځینې شیان تولیدوي چې د ده پر ځان باور زیاتېږي او دغه خوښۍ حتی په یو جلۍ نه نیول کېږي. نو له جلۍ چې د جلۍ حق او حقوق اخیستل، زما په نظر دا سبب د دې شوی ده چې ښځو په ټولنه کې پر ځان باور کم دی.
مننه کور ودان لیما جانې اغلی کټوازی د ټولنې او د کورنیو یادونه وکړه. ټولنې فرق کوي، حتی په اروپا، اسیا او نورو ځایونو کې هم یو شمېر میرمنې دا ډول ستونزو سره مخامخ دي. ستا په نظر یې دلایل څه دي؟ بلې زما په نظر باندې هم زه فکر کوم په دغه لویدیځه نړۍ کې هم ډیر فکتورونه دي، خو د دې په څنګ کې که موږ بنیادي فکتورونه وګورو هغه به ټولنیزه نورمونه یي، ټولنیزه ناوړه نورمونه او د دې په څنګ کې کورنۍ تربیه به یي. نو ځکه که موږ دلته لویدیځه نړۍ کې وګورو، د نړۍ تاریخ ته وګورو، زیات وخت نه کېږي چې ښځو ته دغه په همدغه سویډن کې چې دوی ځان ته د دنیا تر ټولو برابر هیواد وایي، موږ همدا اوس هم فرقونه ګورو، لکه د مدیریت په برخه کې موږ ګورو فرقونه چې ښځې ډېرې زیاتې نه ورکول کېږي د مدیریت وظیفه، او یا په یو ډول کار باندې د ښځو تنخوا سړو ته کمه ده. نو دغه ټولنیزه فرقونه کې ډېر لوی علت کېدلی شي چې یوه ښځه د په ځان باندې باور کم، اعتبار په نفس کم شي او په ځان باندې باور کم شي. مننه کور ودان. ښه نو اغلی کټوازی له رواني اړخه په ځان د بې باورۍ علایم څه دي؟ څوک چې پر ځان باور نه لري هغه ملایم ممکن دا یوازې په ښځو کې نه په نارینه‌و کې هم شتون ولري. هغه دا چې لومړی نښه یې دا ده چې هغه له ټولنې نه هغه کس لرې کېږي او زړه نه ښیي چې ټولنې سره له وګړو سره له اجتماع سره یو ځای شي. یعنې که یو څوک پر ځان باور ولري، باور ونه لري، هغه به یعنې ټولنې ته راونوځي، هغه خپل نظریات، خپل افکار، کوم نوښتونه چې لري هغه نه غواړي، کوم کمالات چې لري، کوم استعدادونه چې لري هغه نه غواړي جامې ته په نمایش کېږدي تر څو هغه خلک وویني. بل دا چې هغه به استعداد لري، هغه به وړتیا لري، خو دا نه غواړي چې هغه وړتیا او استعداد یې کار واخلي په خپله نفع باندې د خپلې ټولنې د پرمختګ، د خپلې کورنۍ د پرمختګ لپاره. زه باوري یم، یقیني یم چې دا اوس ډېرې زیاتې ښځې په افغانستان کې مختلفې وړتیاوې لري. هغه چې په نورو ملکونو کې ممکن نه ولري داسې وړتیاوې لري، خو دا چې د دوی پر ځان باور کم ده او دا وایي چې ولا زه نشم کولی یا ما چېرته نه دي کړې، له دې دلیل خاطره دوی نشي کولی هغه وړتیاوې او استعدادونه یې نړۍ ته ښکاره کړي یا له هغې نه کار واخلي. که چې بل دا چې دوی نظر نه ورکوي په اکثره مسایلو کې، که له دوی نه نظر هم وغوښتل شي نو دغه هغه څوک چې په ځان باور ونه لري نظر به نه ورکوي. بل دا چې له خپل حق او حقوقو نه به دفاع نشي کولی. هغه څوک چې مثلا پر ځان باور ونه لري، هغه که یو جلی د پر ځان باور کم شوی د مختلفو عاملونو له فکتورونو چې په ټولنه کې د اجتماع باور یې ورنه اخیستی ده، دا به د خپل حق غوښتنه نه کوي. تاسې ګورئ چې اوس موږ په افغانستان کې که نه ژوند کوو او اکثریت ښځې هغه خپل حق چې کوم د پلار له کوره باید واخلي او له هغې حق نه تېرېږي. دا ولې؟ دا ځکه چې دوی پر ځان باور نه لري چې زه دا حق اخیستلی شم. دا هغه حق دی چې خدای پاک ورته ورکړی، خو دوی بیا هم نشي اخیستلی. مثلا دغه د تحصیل حق دی چې نجونو نه اخیستل شوی ده، خو بیا هم دوی نشي اخیستلی. ولې نجونې څه نه وایي او چوپې دي په دې باب یوازې پر ځان زغمي؟ دا ولې نه وایي چې تحصیل خو زموږ د حق دی؟ دا ځکه چې همیشه سرکوب شوی دی او دوی پر ځان باور نه لري. نو یوه نښه به یې دا وي چې هغه څوک چې پر ځان باور نه لري هغه به له خپل حق نه تېرېږي په ډېر اسانۍ او غوښتنه به یې نه کوي. بل دا چې هغه کس په ټولنه کې پرمختګ نشي کولی څوک چې پر ځان باور نه ولري، ځکه نه ټولنه یې ورته حق ورکوي او نه یې دا غواړي. نو دا کس طبیعي دی چې په ټولنه کې به ښه نه برېښي، نه به د ځان لپاره مفید واقع کېږي او نه به د ټولنې. مننه کور ودان. ښه نو لیما جانې، کله چې یوه ښځه په ځان بې باوره وي یا په خپلو وړتیاو باندې دومره باور نه لري، نو دا یې څومره ژوند اغېزمنولی سي؟ دا تقریبا په ټول ژوند اغیزه کولی شي. د ژوند هر فکتور د انسان د خپل باور باندې نښتی دی که نه. که موږ هلته وګورو یوازې دغه ښځه خپل ځان ته ضرر نشي رسولی، دا به خپله لو کانفیډنس لري یا په ځان به بې باوري کمه وي، مګر دا د ځان سره راتلونکی نسل هم کولی شي هماغه خپل مسیر ته راکاږي او د همدغه خپل حالت ښکارې کړي. ګورئ یوه مور یوازې یوه مور نه ده، یوه ښځه یوازې یوه ښځه نه ده، بلکې
کې یوه ښځه د ټولنې جوړونکې ده، د اولاد روزونکې ده، خصوصا د خپل لور په ژوند کې هغه ډېر لوی رول لوبولی شي. نو کله چې هغه خپله په ځان باور ونه لري، هغې ته زده شوي چې ته د سړي نه کمه یې، نو هغه به څنګه کولی شي چې خپل راتلونکي لور ته دغه زده کړه ورکړي چې ته د سړي سره برابره یې. تاسو وګورئ په همدغه اروپا کې، په همدغه سویډن کې یوه څېړنه وشوله چې په هغه کې د ښځو د سړو د ژبې او اصطلاحاتو په اړه باندې وه. نو دلته دې وښودله چې ښځې د کار په ځای کې که څه هم په یو ځای کې به دوی ډېره وړتیا لري، درس به یې ورته ویلی، ریسرچ به یې کړی، مګر کله چې عملي ډګر ته راشي او دوی په یو موضوع کې تشریح ورکوي، نو دوی ډېر شکمنه لغاتونه استعمالوي. لکه زه فکر کوم کیدای شي داسې به وي د دې په نسبت چې سړي ډېر زیات کانفیډنټ دي او هغوی که څه هم په یو موضوع کې به نه پوهېږي، مګر چون دوی ته دغه ښودل شوي دي چې ستا خبره همیشه صحیح ده، په ځان باور ورته زده شوي دي، نو هغوی ډېر زیات داسې ژبه کاروي چې ډېره زیاته سپیسیفیک ده. کورودان غلی کټوازی تاسو راته وایئ چې له رواني پلوه کله چې یو ښځه په ځان دومره باور ونه لري یا بې جرأته یا خپل کار خپل فعالیت کم ګڼي، نو رواني څومره ورسره ځپل کیږي؟ مونږ آیا خو تل وایو ارواپوهان چې دغه روان او جسم د سکې دوه اړخونه دي. کله چې زموږ جسم متضرر کېږي نو زموږ روان مخامخ متضرر کېږي، او کله چې روان متضرر شو نو زموږ جسم به متضرر کېږي. نو دا دواړه سره تړلي شیان دي. کله چې مثلا موږ پر ځان باور ونه لرو، نو باور وکړه چې موږ به ډېرې زیاتې جسمي ناروغۍ هم په لومړي کې ورسره پیدا کوو، لکه ځینې مهاجرتي دردونه، ځینې شکایتونه، مختلف شکایتونه چې اوس مېرمنې لري، د دوی ریشه که وپلټل شي، باور وکړئ اکثر ریشه یې په روان کې ده او بیا یې پر ځان د هغه باور نشتون دی. روان د دوی ډېر زیات متاثره کوي دغه مسایل چې پر دوی پر ځان باور نه لري. دوی نشي کولی په ټولنه کې ما ویل چې ښه وګوري چې خپل استعداد نورو ته وښیي، خپلو وړتیاونه کار واخلي، د ځان لپاره، د خپل اولاد لپاره، د خپلې ټولنې لپاره لکه څنګه چې باید مفید واقع شي، واقع کېدلی نه شي. او دا ډېره ګوښهګیره کېږي، انزوا اختیاروي په دې حالت کې، او هېڅ نه شي کولی د خپلې ټولنې لپاره. مننه لیما جانې. د هر انسان د شخصیت په وده کې کورنۍ او بیا ټولنه ډیره مهمه ونډه لري. مخکې تا په ټولنه کې د نورمونو یادونه هم وکړله، نو له کوره نیولې تر ټولنې څه باید وشي چې ښځو کې پر ځان د باور کچه لوړه شي او دوی وکولی شي څنګه چې استعداد لري هغسې ښه وځلیږي؟ زما په فکر باندې یوازینۍ لاره دا ده هماغه د ما په اوس وخت کې یو کتاب لوستو د فیمینیزم په اړه د یو نایجیریایي لیکوالې چې واقع ډېر متاثر کوونکی کتاب و، چې په هغې کې هم دغه یوه جمله زه فکر کوم ډېره مهمه ده او د یادونو وړ ده. هغه دا چې یوازې پلار نه بلکې مور هم باید خپله رویې ته تغییر ورکړي او خپله لور داسې وروزي لکه خپل زوی چې روزي. زه باید غربي ټولنه مثال نه راولم، ځکه دلته هم موږ ستونزې لرو ډېرې یا کمې، خو دغه ټولنه د افغاني ټولنې سره بیخي د پرتلې وړ نه ده. که موږ په خپله ټولنه کې زه پرې وغږېږم، نو که هلته موږ وګورو زموږ په ټولنه کې حتی خپل د مور د خوا نه لومړی لور داسې نه روزل کېږي لکه څنګه چې زوی روزل کېږي. که تاسو وګورئ خور به مشره وي، مګر هغه به خپل وړوکي ورور ته ډوډۍ تیاروي، فقط په دې خاطر چې هغه یوه لور ده او هغه ماشوم چې دی د دې نه به کوچنی هغه یو زوی دی. او یا نور اصطلاحات زموږ په ټولنه کې تاسو وګورئ، کله چې همدغه جلۍ غټېږي نو بیا دې ته دا چې کله واده کېږي وایي جلۍ ورکړله، او یا بیا ورته د خاوند د خوا نه دا به خپل میړه ته خاوند وایي. خاوند موږ په یو اصطلاح خدای ته وایو که نه، مګم ښځې ته به بیا د کډې اصطلاح کار کېږي چې کډه په یو اصطلاح موږ بار و بسترې ته وایو. نو دغسې الفاظو بدلول دا ډېره مهمه ده، ځکه تاسو وګورئ الفاظ یوازې د ټولنې رویه نه بدلوي بلکې د انسان فکر بدلوي. نو دغه ډېر تاثیر لري چې موږ لور او زوی په یو ډول وروزو او هغوی ته یو ډول وښیو چې دا د انسان په صفت دواړه یو حقوق لري، دواړه یو ډول احساسات لري، دواړه یو ډول فکر لري، نسبت دې ته چې دیو د جنس په حساب سره بیل کو او یو ته کم نظر وکړو نسبت بل ته. او بله دویم فکتور به ټولنه ده. په ټولنه کې خو ورته قانون موجود دی چې په ښځه باندې ظلم مه کوه ته زندان ته ځي، مګر دغه قانون نشي کولی د یو چا رویه به تر یو حده بدله کړي، فکر
فکر بدل کړي. زما په فکر باندې مهم شی دا دی چې موږ بنیادي فکرونه بدل کړو او دا هغه وخت کې بدلولی شو لکه مخکې چې ما ویل دغه ناوړه اصطلاحات د اول باید تغییر ورکړو او په څنګ کې باید ټولنیز نورمونه تغییر شي او هغه په دغه ډول باندې بدلیدلی شي چې تر څو مور هم همکاره شي او لور په هغه ډول وروزي چې لکه څنګه چې زوی روزي. مننه کوربدان. اغلی کټوازی تاسو راته ووایئ چې خپله مېرمنې څه باید وکړي چې پر خپل ځان او وړتیاو یې باور ډیر سي؟ لکه څنګه چې مخور وویل زه له دې سره 100% موافق یم. زموږ مېرمنو اکثریت ستونزې خپله له موږ مېرمنو څخه کېږي ځکه چې زموږ مور موږ ته نه دي ښودلی چې ته لومړی قشر یې، ځکه چې زموږ مور موږ ته نه دي ښودلی چې ته د ورور غوندې دې کولی شي او وړتیا لري. حتی زموږ مور موږ ته دا وایي چې دا خو ستا ورور دی، ته پورته شي دې ته ډوډۍ تیاره کړه، دې ته کالي ومینځه، دې ته دا وکړه، دې ته دا وکړه. نو خپله مېرمنه خپله د ځان کې وړتیا حس کړي چې ته کولی شي د سړي غوندې لا ښه له دې نه کولی شي. او بل څوک چې ډېر زیات نقش لري د هغې جلۍ پلار دی، د هغې جلۍ ورور ده چې دا څومره خپلې خور په تکیهګاه ګرځېدلی، څومره د دې ملاتړ یې کړی ده. زه مطمئنه یم د هغه جلۍ چې پلار ملاتړ دی، د هغه جلۍ چې ورور ملاتړ دی، په ټولنه کې هغه جلۍ هېڅوک نشي ماتولی. تاسې د بی بی سی مېرمن خپرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، د آکسفورډ پوهنتون یوه پروفیسوره ایموجین ګولډ وایي هغه ښځې چې د خپل عمر د 3مې لسیزې پای کې دي نه باید وهڅول شي چې خپلې هګۍ کنګل کړي، ځکه چې د میندوارۍ چانس بیخي کمیږي. په پرمختللې نړۍ کې یو شمېر مېرمنې په لوړ لګښت خپلې هګۍ یا تخمه کنګل کوي او بیا یې هر وخت چې وغوښتل د میندوارۍ لپاره ترې ګټه اخلي. خو اوس ډاکټران وایي چې له 14 کلونو پورته عمر کې د کنګل شوو هګیو په وسیله د میندوارۍ امکان 3% دی. په همدې پلمه له ډاکټرې معصومه ناصري اورو چې د میندوارۍ لپاره غوره عمر کوم دی. بهترین عمر د 15 نه تر 20 کلونو پورې ده، ځکه چې دې کې د سکس امکانات هم ډیر کم دي او تخمي هم ډیر فعال یو هورمونونه ډیر فعال دي او بیا کله چې سن د ډیر په لوړېدو ته ځي نو په دغه وختو کې خپل هورمونونه هم ضعیفه کیږي او خپل تخمي کمبلېږي. او د هغه له وجې دغه ځینې مشکلات دي چې منځته راځي، لکه زیاتره د مخکې له وخته زیږون کوي. ډاکټر صاحب، ستاسو سپارښتنه څه ده هغو ښځو ته چې له 13 کلونو دوی پورته دي او غواړي چې ماشوم ولري یا میندواري سي؟ دوی باید څه وکړي، څه وخوري، کومو ټکو ته پام وکړي چې کله میندواره کیږي نو د دوی صحت او د ماشوم صحت بیا ښه؟ دا میندو ته موږ دا توصیه لرو چې دوی زیات پاملرنه خپل صحت ته وکړي، لکه څنګه چې مساعدېږي دغه هغه مېرمنې دي چې جګ فشارو ته زر مساعدېږي، قلبي افاتو ته او مثلا د موږ په هغه کې د موږ په وطن کې یعنې چې د موږ مریضان کوم چې دي کنه زیات د درندو کارو له امله د جګ فشارو له امله دوی د خپل ماشومان له لاسه ورکوي. ډاکټر صاحبې، په کم عمر کې بیا د میندوارۍ بدې اغېزې څه دي؟ په کم عمر کې بیا هم همدغه مشکلات ډېر دي، لکه د 18 کم، د 16 نه کم. هغه کسان راځي موږ ته مراجعه کوي چې لکه موږ په تجربه هم ده زیات خپلو ته اماده کېږي، سخت کوي. مثلا اولنۍ 3 میاشتو کې ډېر د موږ دغه مریضان دي چې ماشومان سخت کوي، ځکه چې بیا هم تخمدانونه هغه فعاله مرحلې ته نه دي رسېدلي، نو د هغې وجې نه دي. ډاکټر صاحب، یوه بله ستونزه دا ده موږ چې له ډېرو کورنیو سره خبرې کړي دي، دوی وایي کله چې جنۍ هلک سره واده وکړي نو د کورنیو ډېره تمه دا چې له واده نه وروسته دغه 3 میاشتې 4 میاشتې وروسته خامخا باید هغه ښځه میندواره سي. په دې برخه کې ته څه وایي؟ کله چې یو جوړه واده کوي نو د یو کال دپاره ډېره عادي خبره ده، یعنی هیڅ قابل تداوي نه دي چې هغوی تداوي شي. بعد له یو کال نه که چېرته خاوند مسافر نه وي او خاوند هم په کور کې او بیا هم دوی یعنی حمل ناخلي مېرمنه، نو بیا موږ کولی شو تداوي وکړو.
او ډاکټر صاحب کورنۍ ته تاسو سپارښتنه څه ده چې خصوصا هغه کورنۍ چې خپل لونې په کم عمر کې ودوي او بیا کله چې خسرګنۍ ته ښځه ورځي او هغه خسرګنۍ به ورنه تمه لري چې ډیر زر ماشوم وزیږي یا هغه عمر ته او د ښځې هغه وړتیا او د ښځې فزیکي حالت ته دومره پاملرنه نه کوي. مایندې پلرونه اول دا وسنجي چې دغه د موږ اولاد دغه واده ته آماده ده نه ده، یعنی جسمن باید سنتال پوره هغه مدت یعنی دا کولای شي یو ښه ماشوم دنیا ته راوړي، کورنۍ ته یو ښه خدمت هم وکولای شي او جسمن آماده اوسي. او که چېرته عمر کم وي نو هغوی نه ځان ته پاملرنه کولای شي او نه هغه خپل رحم آماده نه دي ته یو ښه ماشوم وروزي. یو ښه ماشوم هلته یعنی که د طبابت له نګاه نه موږ وګورو د کم سن جنوبي همیشه هغوی له ډېرو مشکلاتو سره مخ وي. کم وزنه ماشومان دنیا ته راوړي. ګرانو اوریدونکو، د افغانستان د ملي سرود دا بڼه به مو ډېره اورېدلې وي، خو امریکا کې یوې افغاني الاصلې پیغلې نینا یعقوب د لومړي ځل لپاره د افغانستان ملي سرود د اوپرا په ډول ویلی دی. اوپرا د سندرو ویلو هغه کلاسیکه بڼه ده چې اواز پکې داسې ایستل کیږي چې موضوعونه انګازه وکړي او له تاریخي پلوه تر ډیره په اروپا کې د اشرافیانو لپاره په زړه پورې موسیقي ګڼل کېدله. سره لدی چې نینا په پښتو او دری ژبو نشي غږیدلی، خو بیا هم د ملي سرود ټکي ښکلي ادا کړي. دغه موسیقي تنظیمونکي ناهید شاه عالمي BBC ته ویلي چې څنګه دغه نوښت ته پام شو. نینا جان یعقوب که از سن 8 سالگی تا به حال نینا جان یعقوب له اتکلنۍ کلاسیکه موسیقي لولي او د نړۍ د اوپرا له ډیرو پیژندل شویو کسانو سره کار کړي، لکه په بویرین سټیټ اوپرا کې چې د نړۍ له تر ټولو پیژندل شویو اوپرا خونو دی له یوناس کافمن سره. د اوپرا سندرغاړي کېدل ډیر زیار او زحمت او تمرین غواړي. د دې سندرې کورس هم د هیلا او نینا یعقوب لخوا تر سره شوی. دوی ټول له 20 کلونو لږ عمر لري. نینا جان 19 کلنه ده او هیلا جان 12 کلنه ده. دغه موسیقي ما د آرش حمیدي په مرسته جوړه کړې چې د هم 20 کلن دی. کلاسیکه اوپرا د موسیقۍ ډیر ښکلی شکل دی او په افغاني موسیقۍ کې لږ شتون لري. زه په دې برخه کې یوازې مشل آرمان پیژنم چې ډېرې زده کړې کړي او ځان یې رسولی دی. نو زما هیله له ځوانانو دا ده چې د موسیقۍ پر دغه ژانر کار وکړي او په افغاني موسیقۍ کې شامل کړي. زما پلان دا دی چې په راتلونکي کې د افغان ځوانانو په مرسته د نړۍ په ګوټ کې د افغانستان د بیلابیلو ژبو فولکلوریکي سندرې چې متفاوت کمپوزونه ولري جوړ کړم. په تیره بیا له ځوانو نجونو سره، ځکه چې په دغه پارچې کې هم یوازې نجونو سندرې ویلي. دا په افغاني موسیقۍ کې تل د ښځو لپاره محدودیتونه ول. نو موږ هڅه کوو چې دغو ځوانانو ته د موسیقۍ د علم په زده کړه کې حالت عادي کړو. له بده مرغه په اوسني وضعیت کې په افغانستان کې موسیقي بیخي بنده ده. نو موږ هڅه کوو چې وکړی شو د نړۍ ګرد چاپیره د افغان موسیقۍ او هنر ښکلی رنګ خپور کړو. افغانستان د دوره دنیا پخش کنیم. قدرمن اوریدونکو، میرمن خبرونه هم دومره وه. پاینده څرګند د اسماعیل ساده تر څار لاندې جوړه کړې ما شازیه حیا درته وړاندې کړه. خپل نظرونه وړاندیزونه د واتساپ نمبر 0040 واو یا 6 شپېته
29 19 11 ته رالیږئ شي. تر بلې خپرونې تاسو ټول په لوی الله سپارم. ښه وخت ولرئ.